دا خوله ولې بار بار وچیږي؟ دا ډیر ضروري څیز دی چې تاسو ته پته وي چې اکثر لا دا ډیرو بیماریانو سره هم کیدی شي، خو ډیر عام خلک داسې دي چې هغوی بیمار نه وي د هغې خوله وچیږي. یعنې هغه خلک چې د چا پوزه بند وي اکثر دته نزله زکام وي یا دایمي نزله وي او د پوزه بند وي یا د پوزې هډوکې کوږ وي، نو دا خلک اکثر په خوله سالي او خاص کر چې کله دا اوده شي په نارملي خو چې ویښ وي دته پته نه وي، خو چې کله اوده شي نو خوله ته وازه تللی وي، په خوله باندې ساه اخلي، د هغې د وجې نه چې دی په خوب کې رابېدل شي نو مری هم وچوي او خوله یې موچوي. دې نه علاوه د پوزې دا مسایل بیا هغې نه علاوه چې کوم دی د خولې خپل کم سیزونه چې کوم دي، یعنی د خولې صفایي ښه طریقې سره نه کیږي، نو مسواک کول، برش کول، دا سیزونه د خپلې خولې د صفایي خیال ساتل دا هم ډېر ضروري څیز دی. هغې سره هم چې کوم دی نو ستاسو خوله بیا بار بار نه وچیږي. بعض اوقات چې کوم دی نو اکثر خلک څه دوایانې داسې استعمالوي چې هغې سره خوله وچه کېږي د ډپریشن دپاره یا مختلف قسم سیزونه د شوګر یا بلډ پریشر ډېرې دوایانې داسې، خاص کر هغه دوایانې چې امتیاز یې ورسره زیاتېږي دې سره هم اکثر خوله وچه کېږي، خو خاص کر د ډپریشن ډېرې دوایانې داسې چې هغې سره خوله وچه کېږي. بل چې کوم دی نو ضروري سیز د ټولو نه هغه د اوبو مقدار دی. یعنی یار زمونږ موسم چې کوم دی ډېر زیات ګرم دی، ګرمي ډېره زیات دی او که موږ بار بار اوبه نه څښو نو ظاهره خبره ده تنده به هم راځي، خوله به موچیږي، خو زیاتتر چې کوم دی بیماریانې داسې نه وي، بس همدغه عام سیزونه دي چې د کومه موږ خیال نه ساتو هغې د وجې نه دا کیدی شي. او بیماریانې هم بیا داسې کیدی شي لکه شاګرن سنډروم یو بیماري ده، سکلیروډرما یو بیماري ده د سکین او دغه چې هغې کې دا کم مسام چې کوم دي زمونږ چې دا لاړه جوړوي په خوله کې دغه مسام کمزوري شي. سارکایډوسیس یو بیماري ده داسې، ټي بي سره کیدی شي داسې چې دا مسام کمزوري شي او دا خپل رطوبت یعنی زموږ دا لاړه نه جوړوي نو هغې سره هم خوله وچېدی شي.